بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو د ګل نصیب خان صاحب په حق کې زه یو 2 منټه خبره کول غواړم او تاسو ته دا میسج دا پیغام در کول غواړم. ګل نصیب خان صاحب ته زه ویمه مولانا ګل نصیب خان صاحب هغه وخت هم ماته یاد دی کوم وخت چې تا د مولانا یعنی دا کوړه خټک سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په حق کې کوم الفاظ ویلي چې هغه خپله پګړۍ خرڅه کړې ده، هغه خپل ګیره خرڅه کړې ده. زه ستا غیرت را بیدارول غواړم. قسم دی ګورې د امت مسلمه ډېر عجیب حشر دی، حالات بل طرف ته روان دي. سوال درته کوم، منت درته کوم، ولې چې مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د جماعت نه جدا شي او ځان له لارې اختیاروله، تا د هغه مخالفت شروع کړو تر دې پورې چې هغه ډېر عجیب عجیب خبرې کړې وي. خو مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه جواب په جماعت کې یو قسم نه وکړی. ته راپاڅېدې، تا وویل چې د خپله ګیره خرڅه کړې، د خپله ټوفۍ خرڅه کړې ده. سوال درته کوم، منت درته کوم، په قلار شه د دې کم ایشو کومه لاره دې اختیار کړې ده، د دې لارې نه واوړه. د هلاکت سره به مخامخ شي، تباهۍ سره به مخامخ شي، ذلت. او که ته وایې چې زه به یو جماعت جوړ کړم او زه به کامیابۍ طرف ته لاړ شم، ترقۍ طرف ته به لاړ شم، د الله په ذات قسم چې د الله هغه ولي سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په جدا میشن باندې نه دی کامیاب شوی، قسم بالله د ذلت سره به تباه شي. مه کوه دا لاره، مه اختیاروه. بیا درته د خپل بچي په بیس ستا د بچي په ځای یم خو تا ته نصیحت کوم، کله کله فلارم په غلطه لار ځي، بچی رهنمایي کوي، ستا د بچي په حیثیت رهنمایي کوم. ګل نصیب خان صاحب بیا به ستا خفې چاپي کم، ستا به خفې ښکل کم، څنګه مې چې مخکې خپل لیډر او خپل مشر ګڼلي، یو ځل دې بیا خپل مشر ګڼم، خو زما نصیحت کم از کم واوره. په قلار شه، مه کوه د دې لار نه واوړه. د مولانا صاحب د صف ملګری شه، هغه ته په لاس کې لاس ورکړه، زما غوندې د یو وارکر غونته کې یو ځان له زندګي تېروه، بس د جمعیت علما اسلام دفاع کوه. او هم د دغه ضلع مردان چې کوم شجاع الملک صاحب دی هغه ته خو ویمه چې یاره ته خو زمونږ نه کشر یې، یو ورکوټې ماشومې، ته داسې لاره مه اختیاروه د مشرانو اکابرینو او د دغه علمای کرامو مخالفت مه کوه. او هر چې د شیراني صاحب منزل دی هغه د مخکې نه ټولو ملګرو ته د هغو موقف او هغه هر څه واضح دي چې هغه کومې لارې اختیار کړې وي. محترمو عرض دا کوم چې هېڅکله د دې علمای کرامو هم مخالفت مه کوئ، مه د ګل نصیب خان صاحب په ده پورې ردې بدې مه وایئ. د هدایت دعا درله کوم، قسم دی ستا دپاره به زه د شپې راپاڅم، دومره دعاګانې به درله وغواړم که نه، د خپل ځان دپاره به نه غواړم، تا د هلاکت نه بچ کوم، تا د تباهۍ د لارې نه بچ کوم. زه ملګرو ته هم دا میسج ورکوم چې ملګرو هېڅکله د علمای کرامو مخالفت ونه کوئ، دیو پورې ردې بدې ونه وایئ، کنځل ورته ونه کوئ، دعاګانې وغواړئ. قسم دی امت مسلمه د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دی. نن زمونږ په زخمونو باندې قسم دی مالګې دوړېږي. حالاتو ته وګوره، په ملک کې کم حالات دي، نن د هغه باوجود په پارټۍ کې داسې قسمه خلک راپاڅي او هغه داسې قسم حالات اختیاروي. الله ته جمعیت علما اسلام په وحدت کې وساتي، یووالي کې وساتي. الله د ګل نصیب خان صاحب او د دغه 15 واڼو 4 واڼو مشرانو الله ذهنونه کولاو کړي چې بېرته دې سب ته د یو عام وارکر په حیثیت باندې را نه شي. سم وویل سم واورېده، الله دې په دې زموږ عمل نصیب کې